السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ښه به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. نو نن راسره یو وړوکی شانتي ویډیو وګورئ او تر اخره یې وګورئ. که تاسو چېرته زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو هغه سره هم سبسکرایب کړئ. نو د جمعې ورځ وه، چینج یې زموږ روان شو منځله، رالو جومات ته رادننه شو او د منظر لپاره جمعې ورځ وه. موږ ویل چې موږ خو دې جومات کې خطبه ویله او نور داسې څه مسلې یا بیان یې پکې نه کوه. نو رالو جومات ته او جمع کوو، د جمعې نه پس به بیا میلاویږو. نو چې مونځ مو وکړ او بهر شولو بار ته، ماشومانو هغو سایکلې هم چلولې، موږ روان وو بېرته واپس. نو چې مازدیګر شو او مازدیګر موږ ویل چې راشه یاره مازدیګر چکر پکې ولګوو. نو موږ لمانځه نه پس موږ ولاګ به وړوکی شانتې جوړ کړو، هغه غرمه و. نو مطلب دا ویډیو به مازدیګر په ویډیو کې اوسه او ایډ کړو. نو ملګری هم راسه هغه ویل زه داسې واکینګ کوو او داسې چکر به ولګوو. نو بیا موږ داسې روان وو او چکر هم ولګاوه. نو بیا ملګري ته ملازه ورځو او مارکیټ ته راځه لږ څه به راوالو. نو هغه ځان له چکلیټ مې لږ راواخیست سره. ما ویل چې یاره زه خو تږی یم او زه به ځان له بوتل راوالم. نو ما ویل زه به ځان له یو یخ شانتې پکې بوتل راوالم او زما خو فیورټ بوتل چې کوم دی هغه سټینګ دی. نو ما پکې سټینګ کتو، ما ویل چې یاره سټینګ پکې پیدا شي او سټینګ راوالم. نو بوتل مې راواخیست او ګرمي هم دومره نه وه، د ورځې څه چې غرمه وي بیا ګرمي په کوټه کې. نو تقریبا زما پنځم شپږم ورځ وه. نو ما پکې ځان له سټینګ راواغوستو او ډېر مزېدار یخ شوی هم و. نو واپس داسې لږ شانتې باران وشو، بیا واپس د باران نه بېرته موسم ډېر زیات ښکلی شو او داسې ملګري ته مې ویل چې راځه ځو داسې چکر به ولګوو. نو موسم هم ډېر زیات ښکلی و، داسې یو لاړ به شو یو ملګري ته رنګ وکړو، هغه هم دلته و سوسایټۍ کې و، دلته یو ښکلې مزېدار سوسایټي ده. نو ما ویل چې راځه دې سوسایټۍ ته ملګري خواله هم ورشو او چکر به هم ولګوو. نو رادننه شو سوسایټۍ ته، اوس داسې ځو یو ملګري خواله. نو هغه څه زموږ لږ کار هم و، موږ ویل هغه به هم ولګوو او بل دا چې دا ډېره مزېداره سوسایټي ده نو په دې کې به لږ چکر هم ووهو. نو تاسو کتلی شئ ډېره مزېداره هم وه، ډېر مزېدار و. نو داسې پکې روان وو، من راځئ چکر به هم ولګوو، تاسو سره به هم شریکې کړو، تاسو به ترې هم خوند والئ، مزې به ترې واخلئ. نو چې هر طرف ته تلې هر طرف یې ډېر مزېدار و. خو زموږ داسې مخ ته تلو په دې بل سایډ موږ ملګري سره کار و، هغه سره هم میلاوېدو او دغه څه داسې ټک ټوک شانتې کار و. موږ ویل چې دا به څه هم ولټوو او لږ چکر به هم ووهو، ځکه چې څلورمه ورځ وه تقریبا داسې لږ ګرځېدو راګرځېدو خو دې ته پکې نه و راغلی. نو ویل چې دې ته پکې هم ورشو. نو چې تاسو کتلی شئ دا ډېره مزېداره سوسایټي وه او ډېر مزېدار و، ځکه چې هر څه ګرین و. نو او بل پکې دا و چې صفایي ډېره زیاته وه. نو ما ویل چې راځئ دا پکې هم انجوی کړو. نو کار مار ملګري سره ولټه او بېرته واپس ترې راووتلو. موږ ویل لکه موږ لاړو داسې لږ شانتې کار هم نور هم و. نو بیا دلته رشه ډېره وه، تقریبا ډېر رش و، په روډ راوختم، دا ډېر غټ روډ دی، مطلب کوم چې ډېر زیات ګاډي ځي هم په دې ځي، غټ روډ دا و. تقریبا چې یاره یو 15 منټه انتظار مې په یو سایډ وکړو. ملګری رانه مخکې راوتی و خو زه اوسې وروسته راوتم. نو زه هم بیا راواوښتم، بیا چې دې سایډ ته راواوښتم دلته میټرو ده، میټرو سټیشن دی او د ریل ګاډي هم سټیشن و. نو د دې سایډ ته رالمه، دلته کوټوال ماماګان ناست وو، د هغوی خط کاوه، ویل چې دوی خطه کښېنه لږ انجوی به څه وکړمه. نو ډېر خوند یې وکړو، ګپ شپ یې هم لږ ولې، بوډاګان وو بهر کې، دومره ګپ یې لګاوه چې سم مزه یې کوله. نو دوی سره هم کښېناستم. نو بیا تاسو ته ما مخکې ویل چې یاره دلته د ریل ګاډي سټیشن دی.
نو ما ویل چې راشئ ریل ګاډی پکې هم تاسو ته وښایم. ریل ګاډی رالی عمل چې زه دې نه هم لږ ویډیو وکړم او تاسو ته یې وښایم. نو بل هغه خلک هم چې دلته ځي راځي تقریبا د دې نه پېښور ته ځي، کوټې نه پېښور ته ځي. سهار په 6 بجې راځي او د ماښام په 6 بجې بېرته ځي. نو مل چې تاسو سره هم دا شریکه کړم. نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که تاسو چېرته زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی تاسو ضرور سبسکرایب کړئ.